په دا کوټه کې داسې ګروپان مصروفه دي چې ستاسو کوشنیان ګمراهۍ ته چې دی هغه داخلوي او ګمراه کوي، تباه کوي، ژوند یې ورخرابوي، په نشو تماشو باندې او په غلط کارو باندې اخته کوي. د دې څخه نجات څنګه حاصلوو؟ پر دا به نن موږ مجلس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کلزی. په بلوچستان کې پښتنو علاقو کې د یو سازش تحت د مسلمانانو بچیان، د پښتنو بچیان، ځوانان، د نوي ننګیالي او ظلمیان چې راپورته سوي دي دا په نشو باندې اخته کوي، په بلیک میلینګ باندې اخته کوي او په غلطه سوسایټي باندې اخته کوي، غلط صحبت باندې اخته کوي. پر دا به نن موږ مجلس کوو. خو د هغه څه مخکې د نقیب کلزی دغه یوټیوب چینل دی، دا ته ښه راغلاست درته وایو او تاسو دا سبسکرایب کړئ، کمنټ پر ورکړئ. هر مخصن به پر دغه چینل باندې موږ مجلس کوو. دوستانو دلته په دا څه علاقو کې ما د ځوانانو انټرویو واورېدلې چې دا د نشو په مرکز کې چې دی هغه په علاج باندې اخته ولو. نو د یو دوه څه د خبریالان پوښتنې وکړلې چې بای ته څنګه په اخته سولې؟ هغه وویل بای زه په د غلطو ځوانانو سره ناسته ولاړه ما کوله او دی چې دی پر ما باندې پیسې لیدلې چې یاره دا د یو ښه کورنۍ غدی، یو پیسې لري، دولت لري، سرمایه لري او مشران چې دی هغه سرمایدار دي، ماړه خلک دي، بونډاله خلک دي او شریف هم دي. نو د دا رقم کسانو باندې دا ګروپان چې دی هغه ورنږدې سي. د دوی د ځوانانو دا ینګ طبقه نه ده چې راپورته سوې ده، دا مور پلار چې موبایل نه ورریله کوي، نه دا هم یو غټ مصیبت دی. پر دا باندې به هم یو ورځ مجلس کوو. نو دغه غلط سوسایټي والا چې دی و دوی ته اول د واره یو څه پیسې، ګاډۍ، موټرسایکل، موبایل، شیان میان ورکړي، په اخته یې کړي، په سوسایټي باندې یو ښه هوټل لره، نه هوټلینګ یې که یو چکرونه یې نه په دا شیانو باندې اخته کړي. بس بیا نو څه وسي؟ بیا نو دغه هلک چې په اخته کړي دا د خپلې نشې د سکون دپاره و دغه غلطو ګروپو چې کوم سرغنه دي یا دلالان دي، نه د دوی څخه بیا یو اړیکې پیدا کړي و یاره ماته دا راکه. هغه وایي موږ ستا ویډیو جوړه کړې ده یا د موږ سره ستا ریکارډینګ دی یا تصویران ستا بلیک میلینګ کوي، راسه چې وروره ماته دغه پیسې را شروع که. بس دی وروره پیسې ورکوي، هغه نشه جن اخلي او بلیک میلینګ هم کیږي. دا تره دا هلک چې دی خپل ژوند تباه و برباد کړي. نو دا تره کیږي دوستانو چې دا یو سر خلاص کړي. د دا انټرویانو سمه داسې نتیجه اخذ کړله چې دا خلک دا کم ګروپان چې دي د غلط سوسایټي والا چې دي دا یو عالمي سازش را روان دی چې د مسلمانانو ځوانان، د مسلمانو سوسایټي او دا رقم د پښتنو چې کم ځوانان دي، نه پښتون خو یو مارشل قوم دی ورور، یو غیرتمند قوم دی، نه یو ښه خلک دي، شریفه خلک دي، لیکن چې څوک یې بیا تنګوي بیا هغوی ته بیا سبق هم ورکوي، نه د عبرت لپاره. نو دا ځوانانو خلاف دلته په پښتون معاشره کې دا ګروپونه چې دي د غټ عالمي سامراج سره لینک دي او د دوی سره چې دی هغه یو کنیکشن دي، د دوی دلالان دي، دلته خپلو پیسو دپاره، د دولت دپاره، سرمایې دپاره، نه ګاډۍ و، کیسه و، سټیټس، سماجي سټیټس یې د دې دپاره چې دوی دا ځوانان استعمالوي، د دوی ایجنټان جوړ سي. دا عالمي سامراج چې دی دا لګیاو دی چې زموږ ځوانان خراب کړي. ته یو ورځ لیدلی دی چې وروره یو چرس یا هیروین چې دی هغه په امریکا یا په لندن کې چې دی هغه خرڅیږي. همیشه دا چرس و دا هیروین او دا نشه چې ده دا زموږ په پښتنو علاقو کې خاص کر د کراچي و دا کوټ و دا پښتون ایریا کې نه دا نشه ولې خرڅیږي؟ دا زموږ ځوانان ولې په اخته دي؟
د نورو ملکو خو موږ دا تر نشي او شیان نه دي لیدلي، نه یو داسې عالمي طور یو ریپورټ راغلی دی چې وروره دلته په پلانکي ملک چې دی دومره چرس چې دی رالو. دا چرس همیشه دا زموږ په پښتني ایریا کې ګرځي او راګرځي او زموږ ځوانان چې دی هغه یې استعمالوي او دا ګروپان چې دی دا ایجنټان دي. نه اول د واره رابطه ورسره وکړي، یاري دوستي ناسته ولاړه ورسره وکړي چې هغه ورسره مخته سي، په دا صحبت په دا کمپنۍ باندې اخته سي، بس بیا نو د دوی څخه دی چې پیسې پورته کوي، وایي یاره موږ ته هم یو څه ونډه راکوه، د موږ سره چې دی هم زموږ سره مواد شته، د موږ سره که یاري او دوستي کوي نو دا خرچې به ته هم کوې. نو دا رقم چې دی دا ځوانان چې دی په ناپوهي کې په ناسمجي کې د دا خلکو علاکار جوړ سي، د دا خلکو یو د ګروپ یو حصه جوړ سي، بیا نو بلک میلینګ بیا نو غلاوي وي، بیا نو ټولنیز بیماریانې، ذهني بیماریانې، نفسیاتي بیماریانې دا ورسره شروع سي. ته نه وینې ښایسته ښایسته ځوانان په دا بالي مرکز کې چې دی په علاج باندې اخته وي، دا چا په اخته کړلو؟ نو خو د هغه ګروپونه چې دی هغه د دوی سره مواد ورسره وي، دا نشهیي مواد ورسره وي، په دغه زموږ دوی په بچیانو باندې چې دی هغه سکوي او پر خرڅوي او بیا بلیک میلینګ پکوي او بیا غلط کارونه پکوي او غلا پکوي. زه هم دا درته وایم د خلک چې دی هغه د ژوند چې دی هغه لاس چې دی هغه بیللی دی او د ژوند خپل ژوند یې بیللی دی. ولې چې دا خلک بیا د چې په مخته سي د دا سکون دپاره د نشې د حاصلېدو دپاره دوی در هر حده پورې چې دی هغه وځي. حالانکه اسلام موږ ته دا وایي چې سکون چې دی نه دا په ذکر کې دی، د الله په ذکر کې دی. دوی سکون چې دی په نشه او په دولت او په دا شیانو کې چې دی هغه موندي. وایي یاره موږ به دغه نشه چې دی هغه وکړو نو موږ ته به سکون، اطمینان، د زړه سکون، د ذهن سکون میلاو سي. حالانکه دا نور بې سکوني ورله راسي چې څومره دی نشه کوي د هغومره سوکه سوکه ډوز زیاتیږي او هغه درجه او پیمانه یې زیاتیږي چې نن پر یو سګرېټ ګزاره ده، سبا په بل 2 3 4 دا رقم سوکه سوکه د صحت خراب سي، ژوند یې خراب سي، په ټولنه کې هیڅ عزت نسي پاته. نو دا ځوانان چې زموږ وطن او زموږ علاقه، زموږ پښتني علاقه، زموږ ملک دا به فخر پکې ویاړ بکې، زموږ د ټولنه والا خلک چې دی ټولنه به فخر پکې چې یاره دی ښه ځوان لري، یا کرکټ کوي یا فوټبال کوي یا نورې لوبې کوي، نه پښتني لوبې کوي، یا د تعلیم دپاره چې دی هغه دی به استعمالیږي، یا به د سرکار سه یا د خلکو سه به غوښتنې غواړي، د خلکو د عوام ترجمان به دی جوړیږي و ټولنه ته به تعلیم ورکوي، سبق به ورکوي او د سپورټس اکټیویټیز به کوي، هغه دی دا ترا تباه او برباد سي. زه دا وایم چې ما ته په دا کوټه کې یو څه داسې ګروپونه رامعلوم دي چې هغه دا وخت په پټه باندې اپریټ کوي او دا ځوانان چې دي هغه یو واره د خپله ناسته ولاړي د سوسایټي حصه جوړه کړي، بیا چې دی د هغه سره بلیک میلینګ کوي. ولې دا ماړه ځوانان چې دي د شتمن کورنۍ یا د ښه کورنۍ خلک چې دي ځوانان چې دي نه دا د دې سوسایټي په غلط ګروپ کې راسي او بیا چې دی دغه خلک یې استعمالوي و یاره موږ تا ته نشه درکو یا ستا ویډیو را سره ده موږ له دومره پیسې راوړه. په دا کوټه کې دا ګروپونه داسې سرګرمه دي چې دا کم ځوانان چې د ښې کورنۍ غي یو څه پیسه لري یو څه عزت لري نه دا ګروپونه په پسې سي او بلیک میلینګ ورسره کوي، په نشو تماشو په محفلو په ویډیوګانو په بلیک میلینګ باندې اخته کي، یو واره ناسته ولاړ سره کي چې اعتماد یې حاصل سي، بس بیا دا رقم غلط کارونه په کوي، بیا نو وایي یاره ستا خاندان ډیر موړ دی ما لره دومره پیسې راوړه کنې دا ویډیو دا شیان چې دی یا دا نشهیي مواد نه در کومه. نو خپل ځوانان د دا رقم
سوسایټي د دا رقم خلکو سره لیرې ساتي، که هر څومره زور پر کوي خو د خپل ځوانان چې دی هغه د دا رقم غلطو انسانانو څخه لیرې ساتي. ولې دا سرګرمه دي او باید چې د دې خلاف یو سوشل میډیا کمپین جوړ سي. هر سړی باید چې आवाज د دې خلاف پورته کړي. نو دوستانو ان شاء الله تعالی بر روان وختو کې بم مجلس کو. دا دوستانو دا نشه نه ده، دا نشه د نشې در ګردو غټه کارنامه یا کرشمه چې ورته وایي هغه دا ده چې د انسان عقل او حواس چې دی د هغه خاتمه وسي. هغه بیا سوچ فکر نسی کوي چې ښه دي چې بد دي. او دا خلک چې کم په دا ځوانانو زموږ په سی دي دا یو ګروپ دی، دا یو ګروپ دی. دا ځوانان ته نشې ورکي، په خپل محفل اخته کی، بیا ویډیوګانې کی، بیا بلیک میلینګ کی. ولی و یاره ته د ډیر ښه خاندان غې لږ مال یو پانی مړ لرم راوړه کنه بیا دا ویډیو مړ پر سوشل میډیا باندې وایرل کو. د دې خلاف یو زبردست کمپین او هر چاته پکار دی چې د دې خلاف आवाज پورته کی، چې د غلطو دا ګروپو سره د خپل ځوانان چې دی هغه وژغوري. دوستانو ان شاء الله تاسو په چوپړ کې به سبا بیا حاضرېږو. حاضر دم نکیبی کزی ته ورکړئ اجازت، خو د هغه څه مخکې دغه زما چینل سبسکرایب کړئ. سبا به بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. مشترک اجازت د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.